سل په سلو کې هم د طالبانو د خوا څخه هم د ټرمپ د خوا څخه ډېر پر واقعیت ولاړ دید د افغانستان او د امریکا په ترمنځ د اړیکو په هکله وجود لري. په لومړي ځل په تیرو 50 کالو کې یو اداره منځته راغلې ده چې د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت لري او ډېر ښه مضبوط حاکمیت لري. په ټول د تاریخ کې تر بل هر وخت افغانستان نن ورځ ډېر اهمیت لري. امریکایانو ته بلکې د امریکایانو امنیت ته اما دغه کوشنی د 80 کیلومترو په اندازه سرحد چې افغانستان د چین سره لري دا اسان د چین لپاره د اکسیجن د مطمئن دغه په ټول نړۍ کې د دې ځای د دې لپاره د ژوند ژغورنې او د اکسیجن مطمئنه پایپ بل وجود نه لري. افغانان دې نه مجبور کیږي د خپل لور او د خپل خور د تعلیم په پار پردي هیوادونو ته ولاړ شي. سلام. ټرمپ به د راتلونکو 4 کلو لپاره سبا واک ته ورسیږي او په دې توګه په امریکا کې نوې اداره رامنځته کیږي او تصور داسې ده چې د ځینو هیوادونو او د ځینو سازمانونو د ځینو مسلو په اړه باندې کېدای شي د امریکا په بهرني سیاست کې بدلونونه راسي او ټرمپ خپل هم داسې کس دی په امریکا کې تصور دا ده چې ځینې مسلې دی په خپله غواړي چې په هغه کې د خپل طبیعت بدلونونه راولي. مثلا په تیره دوره کې د وغوښتل د شمالي کوریا له ولسمشر سره مخامخ ولیدله او حتی د هغوی خاورې ته وردننه شو. د ایران او د لویدیځې نړۍ ترمنځ کوم تړون د بارجام په نوم له هغه نه ووته. د چاپیریال ساتنې په تړاو د پاریس کنفرانس غونډو ته چې تړون ته چې د امریکا ژمنتیا له هغه څخه ووته. نو ځینې شخصي مسایل داسې دي چې ټرمپ هغه کې غواړي تشبث وکړي. د نړۍ مختلف هیوادونه دا اوس د امریکا د نوې ادارې سره د راکړې ورکړې ښکیلتیا په تړاو باندې خپلې پالیسۍ بدلوي. افغانستان ته ویل کېږي یو فرصت کیدای شي وي چې له امریکې سره یا د نوې ادارې سره تعاملات زیات کړي یا ښکیلتیا زیاته کړي یا د اوسنۍ حالت سره له دې څخه راوځي. پر همدې مسلې باندې بحث کوو له سید اعظم صاحب څخه چې دوی په همدې مسلې باندې یو تحقیق هم کړی ده او یو لیکنه یې کړې په دې کې ځینې وړاندیزونه مطرح کړي دي چې څنګه د طالبانو واکمن حکومت کولی شي له دغه اوسني حالت څخه افغانستان را بهر کړي او د امریکې سره یوې نوې معادلې او معاملې ته وردننه شي. ځینې اشارې خلیلزاد هم په دې تړاو باندې څه موده مخکې په دوحه کې وکړلې او دا د دوحې او ترکیې راتلونکي ناسته کې هم کېدای شي نورې پرمختیاوې رامنځته شي. په همدې مسلې بحث کوو. اعظم صاحب ښه راغلاست. ډېر زیاته مننه عاصم صاحب و تاسې تخنیکي همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته زه خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی جوړ کړي چې ټوله جوړ روغ او سلامت واوسي. تشکر. ما داسې اوږده مقدمه ولوستله او چې دا لیدونکي او اورېدونکي موږ سره وي چې په دغه برخو کې کېدای شي دا بدلونونه منعکس وي. د افغانستان لپاره څه فرصتونه د ټرمپ د ادارې پر راتګ سره شته تر څو وکولی شي د افغانستان ښکیلتیا یا د افغانستان راتلونکی ثبات له هغه سره وتړلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کوم چې د افغانستان او د امریکا د ترمنځ د اړیکو او تاریخ ته په کتو نن ورځ تر بل هر وخت ډېر ښه ستر او ډېر د ښه پایلو هم امریکا ته هم افغانستان ته دا فرصت وجود لري. که د دغه فرصت څخه هم افغانستان هم امریکایي لوري ښه ګټه پورته کړي هم به امریکایانو ته خوندیتوب په برخه کې او هم به افغانستان ته ثبات او همداراز اقتصادي ښېرازي او د ملت جوړونې په برخه کې د دولت جوړونې په برخه کې همداراز د ملي انکشاف په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې ترلاسه شي او په شرط دی چې دغه فرصت څخه ښه استفاده وشي. کوم فرصت؟ که په تاریخي لحاظ وګورو افغانستان چې نن کوم ځای ولاړ دی هیڅ وخت نه و درېدلی. په لومړي ځل په تیرو 50 کالو کې یو اداره منځته راغلې ده چې د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت لري او ډېر ښه مضبوط حاکمیت لري. ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو لکه داعش په مقابل کې
د طالبانو اسلامي تحریک ډېر موثر مبارزه کړې ده. ترڅنګ د افغانستان د خلکو په منځ کې د امریکا په اړه او د امریکا د خلکو په اړه هم د طالبانو هم د غیر طالبانو عام خلکو او پخوانی چارواکو سیاسيونو په منځ کې عمر معلومات چې نن ورځ وجود لري هیڅ کله د افغانستان په تاریخ کې د امریکا په اړه موږ دونی معلومات نه درلوده او د دې ترڅنګ د ډېر مغلق دي نه امریکا هم کافي معلومات لري. د ټول مهمه او جالبه ده چې په امریکا کې د افغانستان په اړه د افغانستان د خلکو په اړه د افغانستان د کلچر په اړه د تاریخ په اړه د دې د سیاسيونو په اړه د دې د ټولنیز جوړښت په اړه د دې د اړتیاو په اړه او د افغانستان کوم پوتنشل درلودلای شي ډېر معلومات راټول شوي دي او د امریکا کې به ډېر کم داسې کسان چې په راتلونکو لسهاو کالو کې دي د امریکا په سیاست اقتصاد نړیوالو چارو کې دخیل وسی هغه په یو ډول د افغانستان سره اړیکه او ارتباط ونه لري. نو دغه فرصت څخه په استفاده سره افغانستان او امریکا کولای شي ډیر ښه لاسراوړنی ولري. ما درته ویل چې 500 کال کې داسې اداره رامنځته شوې نه و. دوم دا چې په رسمیت نه پیژندل شوی اداره د کوردنن خورا ډیر زیات مشکلات لري. نړیوال سیمایز او کوردنن فشارونه پریدي آیا کولای شي دغه ډول یو افغانستان سره امریکا نوې معاملې تر راودانګي؟ تاسو وګورئ ما تاسو عرض وکړي چې فرصت رامنځته شوی دی اما فرصت کېدلای شي چې شي استفاده ځنی وسی اما کېدلای شي فرصت ته لاس ورکړل شي. دا فرصت واړو خواته دي هم امریکایانو د پاره هم د افغانانو د پاره. په تیرو په کله چې د جمهوریت دورانو یا دغه د مخ کې موقته اداره او انتقالي اداره و په افغانستان کې ډېر ستري ملي پروژې شروع شولې. په هغه کې د ملي اردو جوړولو نیولې تر ملي پولیسو د ملي اقتصاد همدارس د اساسي قانون پروسه او د حکومت جوړونې پروسه. اما غټه یو د ستورو غټو نکسوسه دا و چې یو ډېر عمده ځواک چې په افغانستان کې د تقریبا په ټول افغانستان فقط څو میاشتې مخکې حاکمیت درلودي هغه ډله په دې کې شریک نه و، هغه طالبان و. اما نن ورځ طالبان دلته راغلي دي او دغه پروسه چې په تیرو 25 کال کې شروع شوې و که دغه پروسې ته دوام ورکړل شي. خو دا نور اوس پکې نشته، هغه کسان نشته چې په شلو کلو کې له امریکا سره ښکیل وو یا دوستانو. زمینه ورته مساعده سي حتمی نه دي چې مشخص هغه اشخاص ووسی، بلکې د افغانستان ټول وګړي ټول سیمه خلک د هر بیک ګراوند څخه چې هغه په شمولیت پیدا کی او دغه صحه پراخه سي او د افغانستان د لپاره د افغانستان ګټي د افغانستان د ملت ګټي د نن ورځې په لاند محل کې د اوږده محل کې په پام کې ونیول سي او دغه پر اساس باندې د امریکا سره تعامل وسی. او د خوشبختی زیادادي چې برعکس د بایدن د ادارې چې په هغه ورځ چې امریکایان د افغانستان څخه ووتل او طالبان بیرته قدرت ته ورسېدل که په دا شکل نه وای رسیدلی او هغه د بین الافغاني پروسه مخ ته تللی وای خو ډیر به شو وای. اما دا چې په هغه ورځ 15 د اگست چې دی ووتل په 14 د اگست کې بایدن د ادارې دغه پروسه شروع کړې وای دغه 3-4 کال به نه وای ځای سی. اما نن ورځ دا فرصت دی چې دغه پروسه وژغورل سي او دغه اړیکې جوړې سي. ان وړاندیز مقصد څه دی وشي؟ امریکایان د څوکي د طالبانو له خوا هغه دغوی وای چې هغه د ناراضي نظامیان نور امریکا کولی شي افغانستان سره اقتصادي سیاسي او ګڼو نور برخو کې اړیکې ولري. خدمات مې عرض کړي چې د خوشبختی ځای دی چې دواړه اړخونه د ته لیواله دي او د دې په اهمیت باندې فکر کوم پودي او اړتیا ویني چې د دواړو ترمنځ اړیکه جوړه شي. ښاغلي ولسمشر ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې او دغه وروسته چې د انتخاب سو د افغانستان پر اهمیت باندې ژغېدلې دي او د افغانستان کې د دې حضور او د دې د اړیکه د افغانستان سره د امریکا د ملي امنیت سره تړلې ګڼلې ده. برعکس د بایدن د ادارې چې
هغه همیشه افغانستان ته په سپک الفاظ به کاروله او افغانستان اهمیت ډیر ټیټ شو دی. اما د شغلی ټرمپ دغه برعکس فکر کوي او د افغانستان اهمیت امریکا ملي منافع او ته ملي امنیت ډیر ستر ګړي. او په طالبانو کې موږ وینو چې د ډیر لوړپوړي چارواکي د ماغه ورځ څخه چې د دوه موافقه امضا سوله تر نن پورې په وار دا تکراري چې د امریکا سره ښه اړیکې غواړي. د امریکا نقش د افغانستان په بیا جوړونه کې پر د اقتصاد په پښو درولو کې د افغانستان په نړیواله ټولنه کې د یو موثر لوبغاړي او عنصر په توګه د ادغام او بیا شمولیت په برخه کې ډیر موثر ګڼي او نه یوازې چې د امریکا سره د اړیکې مهمه ورته ښکاري بلکې د نور نړۍ سره اسلامي او غیر اسلامي نږدې ملکونو او لرې ملکونو سره د اړیکو په شرط د امریکا سره د شو اړیکو پر اساس باندې د انګيري او د قبول کړي ده او دایم درکړي د مثلا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی پروس خلیو کابل کلی په یو اعلاني وینا کې د خبرو کړل چې امریکا سره د مشکل حل سي. نن امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني د افغانستان د واکمن حکومت په توګه باندې په سبا یې ګرد نړۍ پیژني یا څو ساتونو کې کېدای شي ټول پیژني او کېدای شي همدغه ډول وي لکه څنګه چې دا خبرو کړه. ډېر خلک دا تصور کوي چې امریکا د ډېر هیوادونو سي یا د امریکا سترګو ته ګوري یا د امریکا سره دوی منافع تړلي دي. نو که طالبانو دوی سره خپل مشکل حل کړي ستاسو وایي اوس ښه فرصت ته بیا ښکیل سي اشاره هم کېدای شي همدې ته وي طالبان تیار دی ټرمپ د ادارې سره تیر دوره یادومه د ډیپلوماسي او خبرو اترو یو تجربه هم لري. همداسې به وي اصل په سلو کې هم د طالبانو د خوا څخه هم د ټرمپ د خوا څخه ډېر پر واقعیت ولاړ د افغانستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه وجود لري. دا یو ډېر بېساري فرصت دی چې د ما مخکې درته ویل چې د امریکا او د افغانستان د اړیکو په تاریخ کې اصلا وجود نه درلودي. که اجازه راکړئ زه په ډېرو لنډو ټکو کې دغه تاریخچه تاسو ته ووایم. په لومړي ځل د امیر امان الله خان په وختو کې فکر کوم 1920 کال کې امریکا افغانستان په رسمیت وپیژندي کله چې محمد ولی خان دروازې د امان الله خان استازي چې محمد ولی خان د افغانستان د دروازو د بدخشان د ولایت او د امان الله خان کفیل امریکا ته واستول سو او امریکا افغانستان په رسمیت وپیژندي. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان د حکومت غوښتنه او هیله دا و چې امریکا د افغانستان څخه د جغرافیې د لحاظ لري وادي اما ډیر قوي وادي موثر وادي او د غسر اړیکه د افغانستان په خیر تمامېږي د علم او پوهې او صنعت او ټکنالوژي او په نور برخو کې د پرمختګونه کړي د غوسه د افغانستان په خیر موږ ډیره ګټه پورته کولای شو. اما متاسفانه په هغه وخت کې کله چې امان الله خان د اروپا په سفر او هیله څرګنده کړه چې امریکا ته سفر وکړي د انګریزانو د خوا څخه امریکایانو ته خبر ورکول سو چې دا چاره تر سره نه کیه او متاسفانه امریکایانو هغه خبره ومنله او امان الله خان دا چانس پیدا نه کړي چې په رسمي سفر امریکا ته ورسي. امریکایان ورته ویل چې تر کېدای شي چې راسي دلته اما موږ په رسمي توګه نو سمنالای د رسمي میلمه په توګه. بل اخره په 1940 کال کې په ایران کې د امریکا سفیر افغانستان ته د غیر مقیم سفیر په توګه وټاکل شو. دا سلسله دوام درلودي د 1940 پورې تر څو چې په 1940 کې په لومړي ځل امریکا په کابل کې یو خپل د کنسولي چارو د لپاره شارژ دافیر معرفي کړي او په 1940 کال کې لومړنی ځل لپاره افغانستان ته سفیر معرفي کړي. ترغو چې د حافظ لامین په وخت کې د دې سفیر د کابل هوټل کې چې د نن ورځ د سرینا هوټل یادېږي دلته ترور سو او د بیرته د سفارت سطحه د شارژ دافیر چوکۍ ته راکښته کړل او تر هغه وخت چې روسان په افغانستان کې ودی د شارژ دافیر درلودي او د روسان د تک سره وټلو سره سم دي هغه شارژ دافیر خپل هیواد وغوښتي ول په دې چې د امنیت څخه مطمئن نه و ترغو چې د نیویارک او واشنگټن او پنسلوانیا کې دغه
پیش رامنځته سولې او د نور تحولات رااله او په 2002 کال کې بل اخره امریکایان خپل سفارت بیرته پرانیستي. په دغه ټوله دوره کې کته کوم ورته وګورو او دغه ورس په 10 کالو کې داسې فرصت وجود نه درلودي چې امریکایان دي د افغانستان په اړه دومره معلومات ولري لکه نن ورځ چې لري. دا ډېر یو غټه سرمایه ده. غټه سرمایه په دې معنی ماته ویل چې د امان الله خان په وخت کې خپل امریکایان د افغانستان په اړه خاص معلومات نه درلوده. اما د هر هغه څه چې به د انګلستان د خاص ورته ویل کېدل او یا نور لکه د ایران د خاصه دی به هم نه لول په دې خپل معلومات نه درلوده. په د جهاد په وخت کې د روسان په مقابل کې دی فقط نظامی مرستې کولې او د مجاهدینو سره نږدې و. په هغه د زیات ډېر د پاکستان کې چې الته مهاجرین وجود لري اما داخل افغانستان کې دوی دنیا داخل نه و دوی دنیا پراخ حضور نه درلودي. نن ورځ دی د افغانستان د کلی جماعت په جماعت قوم په قوم منطقه په منطقه د ټول خصوصیات څخه دی معلومات لري. د دې په مرسته په لومړي ځل د افغانستان په تاریخ کې موږ د خپل د مځکې لاندې منابع باندې تقریبا پوره پوسو. د افغانستان لپاره یو لوی خدمت دی. ای کاش چې د روسان د وټولو وروسته او د ډاکټر نجیب د حکومت سقوط وروسته امریکا افغانستان ته شانه وای ورګرځولې او امریکایانو د خبره یو وخت کړي وسی د دوی یو تیروتنه دا وسی کله ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط کړي نور افغانستان یوازې خوشی ک یعنی تاسو اوس باید هغه تجربه بیا تکرار نه کی سره لسی اوس فعالیت د سفارت له دوه څخه روان دا او خکیل دا او لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه خپل ان ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د دوی مثلا د تیر 2 ورځې کې دفاع د نوې نو مول سوی وزیر تقریبا په دې تړاو باندې وینا وکړي او لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه د اوسنی او پخوانی ټول امریکایي چارواکي تقریبا د افغانستان په تړاو باندې دومره معلومات لري چې د شي خپل هیڅ بل ستراتیژیک دوست ملګری هیواد څخه ونه لري. دلته 1 میلیون عسكر د دوی په دې 13 کلو کې راغی ماموریت تر سره کړ کلی سړک او دا ټول یعنی دا ټول فرصتونه دي او هیواد لپاره هم لکه امریکا غوندي چې وکولای شي نوې افغانستان سره خپلتیا ولري. اصل په سول کې امریکا یو اشتباه نه کړې په 1999 کال کې اشتباه وکړه چې دا غنه مخکې چې افغانستان ته شاور وګرځوله په 2000 اول کال کې چې د مداخله وکړه په کوم شکل چې مداخله وکړه فکر کوم د خپل اشتباه ډېر د احساساتو او سرزوري په اساس باندې نه دا چې د ماسيبي او د پوهې او د معلوماتو د راټولولو او د معلوماتو پر اساس باندې د خپل کړنی او چاري دلته سمبال کړی وای. د بوند کانفرنس څخه د افغانستان د طالبانو محرومول د ګډون محرومول د حزب اسلامي د ښاغلي حکمتیار په مشرۍ محرومول د پخوانی خلقانو پرچمیانو محرومول فکر کوم د استری اشتباهات و د دې تر څنګ کله چې د داخل کې پروسه شروع وسوله د اعلیحضرت ظاهر شاه د مخنیوي چې په ځان د کاندید کړي وای فکر کوم د هر څه د دې څخه مخنیوي کولای شي په افغانستان کې دومره ویني توي نه بنوي توي سوي دغه بدبختی به منځ نه ورغلی او اخر نتیجه ګورو چې شي ده. هغه کې خو فکر کوم د استاد رباني په مشرۍ د شمالي ائتلاف لاس ډیر زیات خو قناعت ورک امریکایانو ته د شک نشته. هغه کپاغه وخت امریکایانو تصمیم نیولې وای بل چا مخنه ناس نیولې او تاسو دا ډیر شی ملاحظه په اړه چې تاسو ویل شي تقریبا 1 میلیون عسكر افغانستان ته تللی او راغلي دي. یوازې 1 میلیون عسكر نه دي پلس هاو زره د یو اس ای ډي چې د دې د نړیواله پرمختیا اداره ده پرمختیا اداره کارکونکو په افغانستان کې ماموریت تر سره کړی دي په صحي برخو کې په زراعت په برخو کې د معدنو په برخه کې د ټلیکومونیکیشن په برخه کې د ترانسپورټیشن په برخه کې د هوایي چلن په برخه کې دا اړیکه باید پرې نسی او داسې خاري کې چې پریسویم نه دي مثلا یو سایډي وسم په یو ډول باندې مرسته کوي هغه د امریکایان په اونۍ کې ویل کېږي 40 میلیون ډالر لیږي د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو ته. اوس کراشي سړی هم دغه ته وګوري په دې 3 کلو کې مسلسل ډول باندې د ټرمپ بایدن نه نیولې تر کوزو امریکایي چارواکو ټول د افغانستان نو مخلي ښکاري کې اهمیت لا هم افغانستان کې د شي په ساته ونه لري خو
د نړۍ د یوې مهمې برخې په توګه کېدای شي ورته مهم وي، خصوصا په داسې منطقه کې افغانستان په داسې یو خوا ایران داسې امریکا خپل سیال ګڼي یا دښمن ګڼي، بل خوا روس ده، بل خوا چین ده، دا درې وړه تقریبا د امریکا په مخالفه جبهه کې دي. نو له دې اړخه هم افغانستان کېدای شي ډېر زیات ورته مهم وي، ځکه یادوي. خو که دغه وروستیو څرګندونو ته راسي، خپله ټرامپ په دې وختو کې مثلا ځینې نور وزیران یې نومولي دي، کاندید وزیران یې دي، دا ټول د افغانستان په تړاو داسې تریخې خبرې کوي. د دوی دا وینا مثلا یو وایي چې نغدې پیسې باید ورنشي او څنګه د امریکایانو د مالیاتو پیسې تر اوسه پورې ورځي او دې نه طالبان په یو ډول باندې مستفید کیږي یا ګټه رسیږي. ځینې وایي دغه وتل شرمونکي ډول باندې و، مثلا د دفاع وزارت دپاره چې نومولی ده ډېر توند غږیږي په هغه کې وینا کې، او وایي چې دا مطلقه ماتې اوس دوی خوړلې ده. دغه توندې ویناوې خپله فکر نه کوي دا فرصت له منځه وړي، که څه فرصت موجود وي. تاسو وګورئ مخکې داسې اشاره وکړه چې د افغانستان اهمیت په پخوا په څېر نه وي، ولې اوس هم اهمیت لري. ولې زما په نظر په ټول تاریخ کې تر بل هر وخت افغانستان نن ورځ ډېر اهمیت لري. امریکایانو ته بلکې د امریکایانو امنیت ته که تاسو په هغه وخت چې سنټوس یا ټو په 1950 کلو کې هغه نظامی ائتلافونه په منطقه کې وجود درلودي، هغه وخت د نن ورځ سره پرتله کوي، روسان په دغه شکل چې پر اوکراین باندې حمله وکړه او نظامی حمله وکړه، کوم چارج دلته سره کړ، دا بیرته تقریبا د شوروي اتحاد هغه د راژوندي کولو یو موډل ده. سل په سلو کې په هغه وخت کې چین دومره قوي نه و لکه ورځ چې دی. چین د امریکا ته د روسانو ډېر ستر او ډېر لوی چیلنج رامنځته کړی. د دې ترڅنګ په ایران کې چې کوم رژیم موجود لري او د دې دغه کړنې چې په منځني ختیځ کې تر سره کیږي، په افغانستان کې مثلا د داخل و خصوصا کله چې امریکایان دلته و د دې پر ضد فعالیتونو په دې کې ایران په دې شکل نو و. ایران د پخوانی ایران د سنټو په وخت کې د امریکا دوست و، اوس برعکس او ډېر زورور دښمن دی تقریبا. بله پاکستان او هندوستان اټومي وسلې نه وي ترلاسه کړي، اما نن ورځ دا ټول چیلنجونه وجود لري، دا ټول مشکلات وجود لري. دنیا په یو ډول ډېره خطرناکه شوې ده او دا مدیریت غواړي، دا د نږدې څخه څار غواړي. په هغه موقعیت کې چې افغانستان نن ورځ دی شاوخوا دغه اټومي وسلو درلودونکي هېوادونه لکه چین، هند، پاکستان، روسیا او د بلې خوا څخه ایران پټ د اټومي وسلو پروګرام، دا د افغانستان اهمیت ډېر لوړوي. او دا چې نن ورځ برعکس د 2001 کال چې افغانستان ویشل شوی و، افغانستان اصلا اقتصاد نه درلودي، افغانستان اصلا د ترانسپورټي سیستم مطلق خراب و، افغانستان خلک د دنیا څخه بې خبره و او دنیا د افغانستان څخه بې خبره و. برعکس هغه دی، دا خپل یو سرمایه ده او د خپل د مشترکه ژبه ډیره مهمه ده. کنه اوس د امریکا او د افغانستان ترمنځ یو مشترکه ژبه تقریبا ستا یو مشترک شیان ستاسې په هغه باندې بحث کېدلی شي. لکه امریکا ته مثلا تروریزم او ځینې نور داعش او داس شیان مهم دي، افغانستان ته په رسمیت پیژندل د طالبانو د حکومت لپاره او د طالبانو مخالفینو ته د دوحې د پروسې بیا پیل کول چې دوی هم په دې پروسه کې ورښکیل شي، د افغانستان ثبات او له دغو جنجالونو نه خلاصول. د افغانستان ملت ته مهم ده چې نړۍ شاته ودرېږي، چې له بل پلوه زده کړې او د نور د بشر حقونو او د مطبوعاتو یا د بیان ازادي او دا مسایل، یعنی ټول تقریبا ځینې مشترک ارزښتونه او ځینې مشترک مسایل شته چې کېدای شي دا ټول اړخونه بیا بحث په پیل کړي. سل په سلو کې فرصت وجود لري، اما د دغه فرصت څخه خصوصا افغانان شي استفاده وکړي چې خپل یعنی ځانونه په بختور کې وي. بخت کله راځي؟ بخت هغه وخت راځي چې فرصت رامنځته سي او ته دغه فرصت څخه د شي استفادې دپاره چمتو یې، آماده یې. دغه آمادګي فکر کوئ د مخکښتوب باید څوک وکړي؟ امریکایان رامخته شي د مسلو ته، طالبان، د طالبانو سیاسي مخالفین، د افغانستان خلکو څه ډېر نشي کولی، خو په هر صورت څه د کوم ځای د شروع وسي تر څو د ښکیلتیا بیرته په هغه ډول نه لکه پخوا چې وه. لغه افغانستان ډېر بده خاطره لري، خو
د امریکای سره د سیاسي او اقتصادي همکارۍ دغه دروازه لکم چې پرانیستل شي؟ فکر کوم چې دا دروازه د ورته مخه هیڅ وخت نه تړل شوی، لکه تاسو چې مخکې ویل چې په امریکا سفارت له افغانستان لپاره فعال دی. ټرمپ په خپل ویناو کې د افغانستان یادونه کوي. طالبان همیشه دا یادونه کوي چې افغانستان د دې لپاره مهم دی، او طالبانو همیشه دا یادونه کړې ده چې د امریکا سره اړیکې د دې لپاره ډېر مهمې دي، ترڅو چې نه یوازې د امریکا سره بلکې د اروپایي اتحادیې سره، د خپل ګاونډیانو سره، د اسلامي نړۍ کې ډېر نږدې ټول همسایګانو سره د دې د اړیکو تنظیم او رسمیت پیژندنه او بیرته نورمال حالت د اړیکو راستنونه د امریکا سره په اړیکو باندې تړلې ده. دغه خپل دغه ویناوي تشویقونکي دي، دغه ویناوي ډېر شي دي او بل اخره کله سبا د خیره د امریکا کې د نوې اداره په خپل کار پیل وکړي او نه پیژنم چې تون جر دی رسمي چینل څخه یا یو خو یا بل خو فرق نه کوي دغه پروسه عملی جنبه ورکي. دا د افغانستان په خیر ده، د امریکایانو په خیر ده، او د ټول مهمه خبره ده چې دواړه خواوې ضرورت نه لري چې هر څه د صفر څخه شروع کړي. نور افغانان د وار د مخه په ډیر جزئیاتو د امریکایانو سره دخیل و، سیاسيون د شیمه، د پارلمان غړي د شیمه، د پانتون استادان د شیمه، تعلیم یافته قشر د شیمه چې عصري تعلیم یافته دي. ترڅنګ د بل خوا څخه طالبان ته پتیرو تقریبا 12 کالو کې اول پټ به ورسره ښکارا د دې سره په ډیپلوماټیکو اړیکو شامل تجربه لري. په نظامی برخه کې د همکاري سره کړي ده، که جنگ کړي همکاري هم سره کړي ده. د یعنی مخکې د کابل ونیسي د په افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش په مقابل کې مشترک نظامی عملیات سره کړي دي. یو بل ستای تقریبا اوس مثلا بایدن په خپل روسي وینا کې ویلي چې افغانستان اوس خطر نه ده متوجه، د خپل وازن ښکارا ستای نه ده. دا وکړه خو بایدن فکر نه کوم چې د افغانستان په اکله غونی مسولیت پذیر او یا مسولانه برخورد کړي، کوم چې په لومړي سر کې خپل د امریکا ملي امنیت ایجاب کوي او طبعا د افغانستان په خیر خو هیڅ نه و. د افغانستان د خلکو سره خاصه علاقمندینه ده شودل او د افغانستان ته مطلق په ډیره ټیټه سترګه کتلې دي. اما اوس دغه فرصت څخه کولای شي چې موږ ډیر ښه ګټه واخلو. اوس ما دغه پوښتنه چې وکړه جواب مې ترلاسه نه کړ، دغه لهجه کلمات ژبه د کومه کارول کیږي په واشنگټن کې، فکر کوي دا د افغانستان د اوسنۍ واکمن سره جوړجاړي ژبه ده کېدای شي د مرستې دوام وکړي، بند شي څه ډول مثلا ډیر تصور دا د کېدای شي د ټرمپ پر اتاک سره د مرستو کې کمښت راسي یا بيخي بند شي د نغدي مرستې چې اوس لیږي افغانستان ته د ملګرو ملتو نور سازمانونو د هغه لپاره د تمویل لپاره. خدای مکړه که فرصت لاس ورکړل سي ارڅ امکان لري. اما کومي ویناوي چې د کاندیدان تر سره کوي د دې لپاره چې خپل کنفرمیشن د سنا څخه واخی، هغه د دې لپاره چې سنا کې جمهوریت مطلق اکثریت لري. د ډېر د دې انتقاد د لپاره نه دی چې پر افغانستان او یا پر طالبانو او یا پر د افغانستان پر خلکو باندې د انتقاد وکړي. دا اصلا د بایدن پر پالیسي دی او د دې د دیموکراتانو په مقابل کې د دې خپل د غشي چې یعنی تاسو هغه ډول چې چاره تر سره سوی هغه مو ونه کړل، تاسو کوم چارچلان چې وو په افغانستان کې د خبرو پر وخت باندې او کله چې مو عقب نشنی کوله او وتلس په دې وخت کې مو امریکا ته داسې نوم پرېښو دی چې د امریکا د سرټټي سبب په نړۍ کې سوی ده او د امریکا ستراتیژیک هغه رقیبان چې دي او یا دشمنان چې دي هغه تشویق شوي دي د کوچني سازمانونو څخه نیولې لکه د حماس او داسې نور. حتی روسیې ته اشاره وکړه، وای روسیې زړور کړل په یوکرين برید وکړ. بله ما چې یعنی کوچني رقیبان او دشمنان دي، اما غاټه لکه روسیا لکه چین
چین چې کوم نظامی مانورونه په تایوان ته کولو تایوان سره نږدې تر سره کوي او یا روسي چې پر اوکراین باندې حمله وکړه ډېر امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان څخه په هغه بیابۍ سره د دې وطن د دې باعث ول چې دغه قوتونو دغه عناصر دغه دولتونه د تشویق سي چې دغه سی اعمال تر سره کی او کدا نه وای د دې امکان نو په منطقه کې نور څه فرصتونه د امریکا ته ورخل کولای شي اقتصادي فرصتونه دي اقتصادي فرصتونه دي تر ټولو مهمه په افغانستان سیمه د امنیت لحاظ ډیره مهمه ده د امنیت لحاظ په دې مهمه ده مخکې امریکا ته او امریکا ته د چین سره د افغانستان سرحد او خصوصا د سینګیانګ ولایت چې د دې د اټومي وسلو آزمایشات تر سره کیږي د دې ته افغانستان ډېر نږدې دي د دې د لحاظ همدارس د کشمیر ته ډېر نږدې دي ولې په دې چې کشمیر هغه غوټه ده چې د نه یوازې د جنوبي اسیا بلکې د ټول اسیا او د ټول تقریبا د ټول نړۍ امنیت سره تړلې دي ما او تاسو په خپل تیر خبرونه کې چې متر سره کړي و څو وخت مخکې چې ما ویل چې افغانستان باید د کشمیر په مدیریت کې ونډه واخلي او افغانستان لپاره یو موثر ځای تثبیت کې همدغه و چې په دغه سیمه په امنیت کې موږ داخل سو نه دا چې دغه د کړنو قرباني موږ او تاسو په ولیکنه کې د هم د ټرمپ د راتګ سره افغانستان ته کوم فرصتونه متوجي دي اشته یو کلمه کارول د ویلیم چې افغانستان طلایی کلی ده هدف مو څه ده په دې خاطر چې افغانستان کولای شي چې د غټو ستونزو ته چې د چین او د امریکا تر مابین وجود لري د روسي او د امریکا تر مابین وجود لري د ایران او د امریکا تر مابین وجود لري همدارس د چین او د روسیې تر مابین وجود لري د پاکستان او د هندستان تر مابین وجود لري د دې لپاره یو نسبی حل وړاندې کی او په ډیر لږ قیمت سره ما وړاندیز دا و چې اوس تاسو وګورئ د امریکا یو غټ اندېښنه د چین او د پاکستان تر مابین د همکارۍ څخه دا ده چې د دې د اقتصادي دهلیز چې ترمنځ جوړ کړی دي دا د یوازې د اقتصاد لپاره نه دی بلکې د دې لپاره دی چې د نظامی لحاظ وچین ته دغه ورتیا ور په برخه کې ترغو چې آزاد او بوته د این بحر ته همدارس د عرب بحیره ته لار پیدا کی او الته د جنگي کشتۍ ځای پر ځای کې خپل نظامی قوتونه د ځای پر ځای کې او بل اخر او امریکا او د غربي نړۍ ته غټ چیلنجونه رامنځته کی او په دې د دې لپاره غټ نشانې لري او د دې لپاره د ډېر یعنی اسناد لري خپل د پاکستان اټومي وسلو پروګرام دی چې د چین په مرسته جوړ شوی دی دا تیر میاشت چینایانو د پاکستانیانو څخه غوښتنه کړې و چې په ګواډر کې ودی ته د نظامی اډې د جوړولو اجازه ورکړي اما پاکستانیان ځینې غوښتي چې اجازه درکوو په شرط دی چې موږ ته دغه د اټومي وسلو د قابلیت را جوړ کړي چې په موږ باندې لومړنی اټومي حمله کیږي موږ بیا هم د دې ورتیا ولرو چې دغه جواب ورکړو ولې چې نه د دې غوښتنه داسې معلومیږي په ظاهر چې نه د منلې اما څه ضمانت وجود لري چې دغه شرط تر سره نسی د خپل امریکا ته یو غټ سر خوږی رامنځته کوي د بلې خوا څخه د ایران سره اړیکې دي زما وړاندیز دا و چې اوس چې مثلا د طالبان اسلامي تحریک وایي چې موږ حاضر یو چې د امریکا سره تعامل وکړو زموږ دروازه د خبرو لپاره پرانیستې ده امریکا د دې لپاره نه راځي چې د طالبانو د مینې په دې خاطر چې د شل کاله جګړه ورسره کړې ده او یا د دې پر افغانانو د په عموم صورت مینې چې په دې خاطر چې موږ دلته 1 میلیون عسكر تللی راغلي دي از موږ د یو سی آی ډي متخصصین دلته ډیر سفر کړی دي نو موږ غواړو دا اړیکه دوام ورکړو بلکې د دې ګټي به د دې باعث کېږي د بیرته دلته راولي اوس ټرمپ د لپاره ټرمپ مسلسل په دې انتخاباتي کمپاین کې د باګرام د اډې یادونه کوله بله نو اوس تاسو حاضر یاست په دې اړه خبري ورسره وکړي که حاضر یاست چې خبري ورسره وکړي او دغه چاره تر سره کیږي په واس کې افغانستان ته تاسو چی شي غواړي
زما یو وړاندیز دا و که تاسو د خبرې کوئ او په دې باندې موافقه کوئ چې مثلا بګراوند کې د امریکایي امنیتي او حتی نظامی متخصصین راځي او د دې ځای څخه د امریکا د امنیت په پار استفاده کیږي، نه دا چې په افغانستان په کورنۍ چارو مسایلو کې مداخله وسی. تاسو چی شو غواړي؟ فکر کوم چې او که د سیمې په تړاو باندې استفاده ځینې وکړي، د سیمې د هیوادونو هغه په جزئیاتو د بحث باندې تړلې ده، پر ارڅ چې دوی موافقه وکړه. اما رالو دې ته چې په یواز کې ته څه غواړې، داسې یو شی وغواړې چې هغه د افغانستان د نن ورځې د سبا او د لسو کالو وروسته د پاره د نسل پر نسل د افغانستان د پاره خیر ورسي. زما یو وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې په دغه شلو 21 کالو کې چې کله چې د جمهوریت نظام او کله چې امریکایان هلته و، ټول هغه پروګرامونه که د افغانستان د امنیتي او نظامی قوتونو د تمویل او تجهیز او د دې د روزنې په برخه کې و، دا بیرته راژوندي سي. اقتصادي پروګرامونه بیرته راژوندي سي او تمویل سي د امریکا د خوا څخه. د یو سی آی ټي پروژې چې نه تکمیله پاتې دي هغه تکمیل سي، نوې پروژې په کار واچول سي. امریکایي کمپنۍ دې ته واچول سي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او د امریکا د دولت د خوا څخه بیمه سي. یعنی په دې خاطر چې غزړه شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، امریکا د دولت خاصه بیمه سي. ترڅنګ یو نوې وړاندیز ماده دي چې افغانستان ته د امریکا او که امکان لري د نورو هیوادونو لکه اروپایي او ملګرو ملتونو د تعزیراتو هم خو بل خصوص د امریکا د تعزیراتو څخه د فلټر حیثیت ورکول سي. دا پروسه تقریبا نیمه د جمهوریت په وخت کې سوي و. هغه دا چې که د ایران د خوا څخه یا د بل هر هیواد د خوا څخه افغانستان ته تیزونه او اجناس او محصولات واردېدل، امریکا پر دې باندې ممانعت نه کوي چې د امریکای بندیز یوازې د ایران پر تیلو د شیمیايي موادو باندې او د کې افغانستان ته معافیت ورکړي. بله خو زه وایم چې دغه معافیت او دغه امتیاز لا پراخ سي. هغه په دې معنی چې کله افغانستان د لاري هر هغه هیواد چې د تعزیراتو لاندې دي، د امریکا د تعزیراتو لاندې او یا نه دي، کله افغانستان د لاري د افغانستان سره او یا د افغانستان د لاري د درېم او څلورم او پنځم هیواد سره ترانزیت کوي، تجارت کوي، دا هم د تعزیراتو څخه معاف سي. په دې معنی د ایران تیل کدی د بحر د لاري یا د دمځکې د لاري څخه بل هر هیواد ته صادروي او هغه د امریکا د تعزیراتو لاندې دي، اما نس کولای. اما که دغه امتیاز افغانستان ته ورکړل سي، که د ایران تیل د افغانستان د لاري پاکستان ته ځي او یا د افغانستان د لاري منځنۍ اسیا ته ځي یا د افغانستان د لاري وچین ته ځي او یا بل هر هیواد ته ځي، حتی شمالي کوریا ته ځي، دا تعزیرات معاف سي. دا څو ګټې لري. دا طلایي کلی هدف څه دی چې ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې ما د طلایي کلی څه یو خدای دې د افغانستان د اقتصاد سره ډېر مرسته کوي. دوم دا چې په افغانستان کې سرمایه گذاري، صنعت او خصوصا د تیلو د غازو مصرف ته زمينه مساعدوي. هر څومره چې په افغانستان کې تیلو غاز د دې لارې څخه وارد سي، صادر سي، مصرف سي، خلک پکې د خېسي غونډې اقتصاد مرسته کوي. ما په بل لیکنه کې دا مو ویلي و چې د افغانستان اداره دي په افغانستان کې د تیلو د غازو پر وارداتو باندې ټول ټکسونه، ټول تعرفې د بینه یوسي. اوس د افغانستان دولت بودیجه ته شاید یو کم اندازه پیسې ورسي، اما که دغه تیلو غازو نور د انرژي توکي او محصولات ارزانه سي، د دې خاطر چې ټول ممانعات ډېر نور شیان سره ارزانه دا په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو لپاره د اقتصادي څرخ د کاري فرصتونو د دې لپاره ډېر مرسته کوي. نو دا خو یو د افغانستان لپاره دی. دوم دا دی چې امریکایان دلته بیرته راګرځي چې دی البته غوښتنه شاید هم دغه وسی چې یعنی ما مخکې درته وایي د خدای لپاره نه د افغانانو لپاره نه د طالبانو لپاره نه د خدای لپاره دلته راګرځي، د خپل منافعو لپاره راګرځي. نو کله دلته راګرځي خو روسان هم اندېښمن کیږي، چینایان هم ځینې اندېښمن کیږي، ایرانیان خو سل په سلو کې ځینې اندېښمن کیږي، پاکستانیان ځینې اندېښمن کیږي او هند ځینې اندېښمن کیږي. ولې هند هم نه غواړي چې دلته بهرنۍ
قوت دلته راسي په سیمه کې په هغه سیمه کې چې دی فکر کوي چې موږ په خپل هندستان د دې منطقې رابري لري نو د دې لپاره به د دې دغه سیاسي او امنیتي تبي د کومولو لپاره به دا یو ډېر ښه تسکین کننده درمل وي چې دی بیا د وی خواکه سید دغه چیلنج په منځ راسي د دې لپاره به د غندښنه منځ راسي د دې لپاره کې د تعدید منځ راسي خو د بل خوا به دا یو فرصت مې چې دی کولای د افغانستان د لارې څخه خپل مثلا روسان وکولای د افغانستان د لارې څخه خپل تیل او غاز او یا نور معدني مواد د بحر ان ته ورسي او د غزا څخه د دنیا برخته بیا صادر کی او یا د افغانستان د لارې و هندستان ته پاکستان ته خپل تیل او غاز خرڅ کی همدار ایران د افغانستان د لارې و چین ته خو د هر څه بالا کیږي چې اول د اوسنۍ افغانستان پر رسمیت او پیژندل سي فکر کوم د سره دنیا مشکل لري تر څو بدلون د نن له افغانستان را نسی د خزو تعلیم او ډیر نور مسلو په اړه باندې کې دي چې د اسپاسانه مونشي زنه په امریکانو لیوالتیا وی افغانستان ته خو افغانستان د نن ځینې داسې مسایل شته تر څو هغه نه حل شوي کېدای شي دغه شیان ستاسو د اطلاعي کلي کلمه ورته کارولې ده کېدای شي ډېر په اسانه سره ترلاسه نه شي خو که لابي وسي دواړو غاړو ترمنځ راشه درشه زیاته سي مذاکرات وسي لکه څنګه چې د امریکانو د وتلو دپاره وصول ناممکنه نه ده او افغانستان لکه څنګه ستاسو ورته اشاره وکړه دا فرصت لري که دغه ډول مسلو باندې بحثونه کېږي د امریکې دپاره کېدای شي هغه د باګرام کې شتون یو ډول یو سټیشن لکه څنګه ستاسو ورته یادونه کوئ دا ورته مهم وي خو د افغانستان لپاره ډېر نور داسې شیان کېدای شي هغه ترې ترلاسه کړي خو طالبان وړاندې ویلي چې نظامي اډایي چاته نه ورکوي هغه د اوس حاکمیت دی په لاس کې دی د اختیار دی او د دې دوران دی دا چې دغه فرصت چې دی ته په لاس راغلی د یو د امریکایانو د افغانانو در مابین د فرصت چې ما مخکې یادونه وکړه په ټول د تاریخ داسې فرصت وجود نه درلود او د دې څخه ښه ګټه واخیستل سي ان شاء الله د افغانستان د خلکو بخت به ورسره ښه سي د افغانستان د خلکو بخت به ورسره ښه سي چې د ملي پخلاینې پروسه په لاره واچول سي د ملي اقتصاد جوړ سي د یو ملي ادارې حاکمیت رامنځته سي او ټول افغانان بعد ډیرو اوږدو غمیزو جنګونو بدبختیو پر یوه ټکر راټول سي او ټول خو فکر کوئ ذهنیت افغانستان کې برابر کېدای شي وي مثلا که امریکا دا ډول یو غوښتنه کوي چې طالبان مذاکرات پرې وکړي زه فکر نه کوم چې د افغانانو ذهنیت دې ته برابر سي بیا د امریکا هلته حضور ولري ځکه د طالبانو د حاکمیت دپاره هم یوه ننګونه ده نو خپل پلویان به ورته وایي سپارونه پورې هم نو جنګ شته کوو ما مخکې وویله چې ای کاشکې امریکایانو په 1992 کال کې افغانستان ته شا نه وای ورګرځولی او که بیرته راستنېدله د خپلو ټانګانو او نظامي تیارو نظامي عسکرو سره نه وای راغلی او بغیر دغه چې مثلا د دې د بیل دي چې په افغانستان کې د نظامی فعالیتونو لپاره او یا د افغانانو د کورونو د شپې یا د ورځې یا په سړک باندې یا په کلی کې د دغه د تلاشي لپاره راسي که بغیر دغه راځي افغانستان فکر کوم مشکل باید ورسره ونه لري ما مخکې تاسو وویل چې د امان الله خان د دوران څخه نیولې بیا د ظاهر شاه د حکومت پورې بیا تر سردار داود د صدراعظمۍ و ریاست جمهوریت څخه بیا ته د خلکانو پرچمیانو په وختو کې د مجاهدینو په وختو کې د طالبانو په اوله دوره کې افغانانو همیشه د ایله د امریکا سره ښې اړیکې ولري افغانستان سره د امریکا سره ښې اړیکې ولري د امریکا د علم پوهې ټکنالوژي همدارس د دې د اقتصادي پرمختګونو څخه د افغانستان د پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي و دا استفاده یې د یوازې افغانستان یو نمونه نه ده چې د افغانستان دا کار کوي کېدای شي زه نه پوهېږم کېدای شي وی نه کړي په هېڅ وخت کې خو د سیمې ډېر هېوادونه دا کار کړی ده مثلا پاکستان دا کار کړی ده هند کړی ده عرب خو هغه د ډېر مثالونه دي په بحرین کې شته امریکایان په قطر کې کویت کې سعودي کې تر ټولو ښه موډل یې د اماراتو د هلته اقتصادي ښکیلتیا دوی ډېره زیاته لري او هلته اقتصادي ثبات رامنځته کړی د نړۍ پانګوال راغلي د امریکا د حضور یا د امریکا د ملاتړ له برکته هلته پانګونه کوي اطمینه دلته نظامي دی وي نظامیان دلته راسي شاید د فرض مثال ځینې د ټکنالوژي په مرسته
ځینې انتنونه ودري، ځینې سنسورونه ودري په افغانستان په خاوره کې یا اکتشافي ټکنالوژي دلته استفاده وکړي او د دې اجازه وغواړي او په ډېر برخه کې شاید د افغانستان اتباع یا شهروندان دغه د لپاره وروزي چې هغه یعنی په د افغانستان د خاور څخه مدیریت کړي. اما د همکاري کومه زراعتي باید جزئیات اول وکتل شي، فرصت باید په لګټه به ولټول شي په ځانونو پوکو د لاس ور نکو. ما مخ ویل چې د افغانستان کې د بخت د بیدار کېدو یو ښه فرصت ووسی. دغه اوس دغه فرصت کې موږ آماده ورته معلومات ولرو چې مقابل طرف څه غواړي او موږ څنګه کولای شو چې د دې غوښتنې په پام کې ونیسو، د افغانستان خیر او ګټې په پام کې ونیسو او په عین وخت کې خپل اړیکې د خپل ګاونډیو سره د نور قدرتونو سره هم تر یو حد شو وساتو. دا څنګه کولای شو؟ زه خپل په دې باور یم برعکس دغه چې په افغانستان کې په تاریخي لحاظ وایي چې افغانستان باید به طرفه ووسی، دغه خلاف یم. ویل په دې چې د افغانستان به طرفي کدا د کشمیر په موضوع کې و، دا د شوروي او د امریکا تر مابین و، دا په نور جاني او منطقوي سیالي او دښمنۍ او تربګنۍ کې افغانستان کوشش وکړي چې زه به طرفه یم، اما دغه به طرفي د خطر قرباني سو. اوس خو داسې ښکارېږي چې له امریکې پرته د افغانستان راتلونکی تیاره د څوک داسې فکرونه کې دوی تبلیغ ورته کوي، خو دغه درې نیمو کلو طالبانو حاکمیت دا ثابته کړه چې امریکا ونه غواړي هیڅوک هم په رسمیت نه پېژني. تېره دوره کې خو 3 هېوادو پېژانده، اوس خو هغه د هغه هم په رسمیت نه پېژني. او دا خبره د طالبانو بهرنیو چارو د وزیر کېدای شي دقیقه وي. زه هم داسې فکر کوم چې امریکا سره دوی مشکلات حل سو، کېدای شي ډېر د واړه مسایل چې نن سبا افغانانو ته یا ځینو ته مهم دي، اته کېدای شي امریکایان په دې سترګې پټې کړي ځکه هغوی ته لوی ګټې دي، خپلې نړیوالې ګټې ورته مهمې دي. په افغانستان کې ډېرو ته کېدای شي ښوونځی او بشر حقونه او ځینې داسې مسایل، خو امریکایانو موږ هغه د وینو په عربي نړۍ کې له ډېرو داسې هېوادونو سره معاملې کوي چې هلته نه د بشر حقونه شته او نه ازادي شته، خو د هغوی ګټې سره یو د بل ګټې تامینوي او هغه د ملاتړ ترې لري. بله، نو زما وړاندیز دا دی چې د بېطرفي موږ یې ضعیفه کړي یو، د افغانستان د پرمختګ مخ یې ډب کړی تقریبا، موږ یې قربانیان کړي یو، زموږ وطن یې تباه کړی دی، زموږ ملت یې تباه کړی دی، موږ تجرید کړی دا. اوس تاسو وګورئ په ټول نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې بل هېواد یې په رسمیت نه پېژني. دا څه شي دلیل دی؟ دا خو د نن د پرونو د 5 کالو د 10 کال د مخه د سیاست نتیجه نه ده، دا خو د 45 کالو 15 کالو د سیاست نتیجه ده چې افغانستان دغه ته ورسوي. که تاسو ټول ستاسو یعنی دغه ټول انکشافات که سیاسي دي که نظامی دي که اقتصادي دي په افغانستان او یا په سیمه کې منځ راغلي، دا خو یو تاریخچه لري، دا خو د یو ځای شروع شوی دی. اما زما وړاندیز دا دی چې افغانستان باید هر طرفه سیاست غوره کړي، هر طرفه سیاست غوره کړي. زموږ امنیت که د امریکا سره تړلی دی، زموږ سیاسي پیژندګلوي یا د وطن د نړیوال ټولنې کې د ادغام کېدو د نړیوال ټولنې کې د یو فعال عنصر په توګه د پیژندل کېدو مسبب یا دلیل که امریکا سره ښه اړیکې کېدای شي. موږ باید هېر نه کړو چې زموږ اقتصادي اړیکې زموږ د ګاونډیانو سره دي. موږ باید د چین سره، خصوصا د چین سره چې ډېر ستر اقتصاد دی او د خپل اقتصادي اړیکو ته او اولویت ورکړو. که د امریکا سره امنیتي اړیکو ته اولویت ورکړو، د چین سره باید اقتصادي اړیکو ته اولویت ورکړو، د روسانو سره د انرژي په برخه کې اړیکو ته ډېر باید اهمیت ورکړو. ما بل لیکنه کړې و چې دا غوښتنه مې کړې و چې روسان په افغانستان کې د طبیعي غازو د ویش شبکه کې سرمایه گذاري وکړي او د شوروي اتحاد د یرغل وروسته یا د شوروي د افغانستان او د شوروي تر مابین د اړیکو څخه وروسته دا به فکر کوم په افغانستان کې د ټولو ستره اقتصادي پروژې چې د روسان د خوا څخه تمویل سي او په دې سره کېدلی سي چې تر یو ځایه هغه زخمونه، هغه بدبیني چې د افغانانو په منځ کې د شورویانو او د روسانو په مقابل کې وجود لري، ول په دې د یرغل د سبب سو چې افغانستان نن دغه ورځ سره رسیدلی دی چې دوست په دوستي نه مني او دښمن په دښمني نه حسابي. دا ته د لاسو نو کدی په د انرژي په برخه کې د طبیعي غازو د ویش
د شبکې په جوړولو کې چې دا ډېره مهمه ده. د افغانستان کلیو ته، شهرونو ته، صنعتي پارکونو ته، دته د طبیعي غازو د ویش شبکه ډېر ښه استعداد پکې لري، ډېر ښه تخصص پکې لري. او افغانستان کې د فرصتونو شته، خو که لیوالتیا هم شته، خو داسې ښکارېږي چې موانع هم شته. خو دغه موانع باید د افغانستان سیاسیون، اوسني واکمنان دا کولی شي په ګډه سره له منځه یوسي او افغانستان له دغه اوسني منزوي حالت څخه ووځي، بیرته د یو نړیوال فعال هیواد یا غړي په توګه باندې را دبره شي. دا اوس خو داسې ښکارېږي د 3.5 کالو کې د روسیې او د چین له دوستۍ څخه افغانستان ډېر څه ترلاسه نه کړل. خو خوالی دا ده چې لکه څنګه چې تاسو په دې بحث کې اشاره وکړله، افغانان، د افغانستان سیاسیون، طالبان ټول د امریکې سره د خبرو اترو دا چینل لري، په ډېر اسانه سره دا مذاکرات پیلېدلی شي او نتیجې ته هم رسېدلی شي. او دومره ستر مسایل هم نه دي. زه نه پوهېږم ولې یا په کوم ځای کې خنډ پروت ده که افغانستان رښتیا هم امریکایانو ته مهم وي، ولې د مشکلات نه حل کېږي. او افغانستان خو به طبعا غواړي، طالبان هم غواړي، د افغانستان ولس هم غواړي چې د یو فعال هیواد په توګه په نړۍ کې ټول هیوادونه په رسمیت وپېژني، د اوسني حالت څخه هر ډول بهتره حالت ښه ده. ډېر زیاته مننه اعظم صاحب په دې بحث کې ګډون څخه. فکر کوم په دا 3.5 کالو کې خصوصا چینایانو موږ تاسو ته وویل چې شوالی او بخت هغه وخت شکار کوي چې فرصت را منځ سي او تور ته آماده شي دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي. لکه یو ښکاری چې په یو خزه کې خپل ښکار ته منتظر وي، توپک ډکی د منتظر خوب نه وړي، او کله چې ښکار څرګند سي دغه خپل وسیلې او د دې استفاده وکړي او خپل ښکار لاس راوړي. اما که ښکار هغه وخت راځي چې ښکاری آماده نه او یا ښکاری آماده یې ښکار نه بیا نو خلیل اس خپل کور ته ځي. فکر کوم چینایانو برعکس د توقع، برعکس دغه تصور چې د چینایانو په اړه وجود لري چې د ډېر جزئیات بینه خلک دي، فکر کوم په افغانستان کې په 3.5 کال کې ډېر ستر فرصت ته لاس ورکړی دي. کله چې امریکایان ووتله د یو ستر فرصت په لاس ورغلی و، د افغانستان په اړه ښه مطالعه نه درلوده، دغه واخان په د لارې څخه د نور نړۍ سره د خپل اقتصادي او نورو خصوصا د انرژي په برخه کې د مواصلاتو په برخه کې ښه مطالعه نه درلوده. تاسو وګورئ واخان برعکس دي چې د منځنۍ اسیا سره سي چې اکثر د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې د امنیتي کمپ کې دي. یعنی که روسیا وغواړي په منځنۍ اسیا کې هر هغه فعالیت چې چین تر سره کوي یا بل څوک تر سره کوي هغه کولای شي سبوتاژ کوي. او د بلې خوا څخه بل لار د کشمیر پر سر ده، او کشمیر د هند او پاکستان تر مابین د دښمنۍ اصلي سبب دی، او د دې د دښمنۍ اغیزه پر افغانستان باندې هغه د مشتاس په تیر باس کې باس باندې وکي چې بيخي ډیری دي. اما دغه کوشنی د 18 کیلومتر په اندازه سرحد چې افغانستان د چین سره لري، دا اسان د چین د لپاره د اکسیجن د مطمئن دغه په ټول نړۍ کې د دې ځای د دې لپاره د ژوند ژغورنې او د اکسیجن مطمئنه پایپ بل وجود نه لري. اما دې ته تاسو شي استفاده ونه کړله. اوس هم خدای دې وکړي چې با وجود دې چې افغانستان کولای شي د امریکا سره مثبت اړیکې جوړې کړي، د نورو نړۍ سره جوړ کړي، چینایان د اهمیت څخه په شان نشي، او افغانستان هم د زمينه مساعده کوي چې که امریکا بیرته افغانستان ته راګرځي، د امریکا د افغانستان سره اړیکې جوړوي، د افغانستان اقتصادي اړیکې باید د افغانستان په لاس کې پاتې شي په هغه شکل چې د افغانستان ملي منافع، اقتصادي منافع ایجاب کوي، په هغه ترتیب باید تنظیم شي. او په دې کې روسان د انرژي په برخه کې ډېر ښه رول لوبولی شي. البته د سیستم د دې جوړولو کې چینایان د تجارت او د امدارز د افغانستان د معدني موادو څخه د استفادې او خصوصا د خپل هیواد د انرژي توکو د واردولو شلار د افغانستان سره جوړولای شي. نو په دې اله چې د فرصت څخه شي استفاده وسی مشکاري ورته منتظري او مششکار راسي او ټول د افغانستان ټول خلک دغه څه برخمن سي. دا ډېر تاسف ځای دی چې نن ورځ د افغانستان خلک د خپل بچانو، د خپل لونو، د خپل خوندو د تعلیم په برخه کې، د دې د کار په برخه کې، او یا دا چې په افغانستان کې د ملي روغ جوړي او د سیاسي پخلاینې
هیلې او غوښتنې په یو ډېر لرې هېواد لکه امریکا کې په سیاسي بدلون پورې تړلې ویني، په داسې حال کې چې په داخل افغانستان کې خپل افغاني رهبران خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک مشران په دې برخه کې باید نوښتونه پر لارې واچوي او د افغانان د دغه غمیزې او د دغه بدبختۍ څخه خلاص شي، بېل دي چې د امریکا سره اړیکې جوړېږي نه جوړېږي، د نورې نړۍ سره جوړېږي که نه جوړېږي، پر افغانانو ورحمېږي او نور افغانان هم د طالبان د اسلامي تحریک دغه کم کارونه چې دی په تیر 3.5 کال کې تر سره کړي چې ځینې د توقع سره لوړ دي، هغه ته شاباس وایي، لکه دا چې په افغانستان کې ښه ثبات رامنځته کوي. د خدای فضل دی چې دی په هغه شکل چې خدای مکړه چې زما په شمول د ډیرو خلکو سره ویره و چې دی به د انتقام پروسه د افغانانو په مقابل کې په ډیر جدیت سره مخ ته وړي، په دې خاطر چې په 10 کال کې د مقابل کم کې وجود درلود، دی هغه چاره تر سره نه کړ بلکې توجه ډیر د اقتصادي فعالیتونو ته کړله، د اوبو د مدیریت ته کړله. زه ته دې ټول شان دې ته مبارکي وایم، خو ترڅنګ ډیر فرصتونه دي چې د افغانستان د خلکو پر زخمونو باندې د مرهم او د پټلۍ شولو چانسونه دي، دا د لاس نه ورکي. افغانان دې نه مجبور کوي چې د خپل لور او د خپل خور د تعلیم په پار پردي وادونه ته ولاړ شي او یا ځوانان د په دې خاطر کور مو وطن. او ډیر زیات تشکر. وو یو خواله دا د کوم اقتصادي پروژې جمهوریت وخت پیل شوی، خصوصا د اوبو لوی بندونو سړکونو خصوصا هغه دوام ومنده ونه درېدلی. امریکایان هم کولای شي په بیرته تاک سره خپل نقش دی درلودي، همدارس اروپایي اتحادیه او غربي نوري وادونه دغه دوام ورکړي. تاسو وګورئ ک طالبان خپل تاریخ ته وګورئ، که د طالبان اسلامي تاریخ خپل تاریخ او خپل تاریخ ته وګورئ، د دې یعنی فلسفه د وجودي یا د دې ولې مې رامنځته سوله دی په دې خاطر رامنځته سوله چې په افغانستان کې بېثباتي و او ګډوډي و مشکلات پرجنګي و، په افغانستان کې اصلا د نظام او ادارې په نامه څه وجود نه درلودي. امریکایان کله چې افغانستان ته راغله تقریبا عیني پروسه تر په لار واچول، د ملي اردو جوړونه و، په افغانستان کې د ثبات او د امنیت جوړونه و. کاش کې دغه جنگ نه وای سوی. اوس دوی کولای شي چې په مشترکه توګه پر دغه باندې کار وکړي او د افغانستان د خلکو لپاره د یو ښه ژوندانه منځ کول لا ډېر ښه زمینه مساعده کې په مشترکه توګه د نور افغانانو په مرسته او د امریکا لپاره هغه کم د دې د ملي امنیت کوم اندېښنه چې دی لري هغه د ډېر ځای د افغانستان څخه او د افغانستان سره په همکاري په هغه سیمه کې د نور ځایو څخه د افغانستان د ګاونډیو څخه په امریکا ته متوجه دي، هغه کم سي د دواړو خیر به ان شاء الله. او بالکل د دوی ښکېلتیا افغانستان سره خپل د اندېښنې لمنځه وړي او بل سره څومره تعامل ډیر زیات یې غومره د اندېښنې کمیږي. دواړو غاړو هم دوی له امریکا څخه مثلا کوم خطرات چې متوجه دي افغانستان ته کمیږي او هم امریکایان چې کوم شک لري یا اندېښنه لري هغه کمیږي. ډیر زیاته مننه. کورموده ډیر زیاته مننه د فرصت ماته راکړي. خدای مو خوشاله ولره، تاسو او تاسو لیدونکو ټول د خدای سلامت ولري. ډیر مننه.